د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو تازه او مهم ریپورټونه. ملا برادر څنګه اړ شو چې کندهار ته لاړ شي؟ چا لیږلی و؟ دغه ویډیو کې پوره او مهم معلومات وګورئ. په ټولنیزو رسنیو او واتساپ ګروپونو کې له تېرو څو ورځو راهیسې داسې ګنګوسې خپرې شوي دي چې ګواکې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ ډزې شوي دي. ورسره دا اوازه هم خپره شوه چې ګواکې دې ډزو کې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغني برادر سخت ټپي شوی او وروسته یې د ټپونو له امله ساه ورکړې ده. دغو اوازو هغه وخت زور واخیست چې ملا عبدالغني برادر د یکشنبې په ورځ له ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوې ویډیو کې لیدل شو. پر دې ورځ د طالبانو لومړی وزیر ملا محمد حسن اخوند د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. د طالبانو لخوا خپره شوې ویډیو کې د کابینې نور مهم غړي وو خو ملا برادر پکې نه و. له هماغه وروسته د ملا برادر برخلیک په اړه اوازې دومره زور واخیست چې ان د طالبانو ویاندویان اړ شول چې په اړه یې وضاحت وړاندې کړي او رد یې کړي. د دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ملا عبدالغني برادر یو غږیز پیغام خپور کړ په کوم کې چې ملا برادر وویل دغه په رسنیو یا مطبوعاتو کې چې کوم خبر خپریږي یا چلیږي زه دغه وخت سفر کې وم. الحمدلله موږ ټول ملګري تیار تکړه یو. زموږ ضد اکثره وخت رسنۍ دغه ډول بې ځایه تبلیغات او شرمونکي دروغ وایي. تر دې وړاندې د سپټمبر په 12مه د موسی کلیم په نوم یوه کس چې ځان یې ملا عبدالغني برادر د محض مسؤلیت کړی و یو لیک خپور کړ چې پکې ویل شوي وو لکه څنګه چې په واتساپ او فیسبوک کې داسې اوازې خپریږي چې پارک کې د طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له امله ډزې شوي دي او خدای مکړه الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند ټپي یا شهید شوی دی. دا ټول دروغ دي. خو بیا د پردې تر شا خبره سوه. طالبان وایي ملا عبدالغني برادر د دوی له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د لیدو لپاره کندهار ته تللی و او ژر به کابل ته ستون شي. خو په دوحه او کابل کې د طالبانو دوو سرچینو BBC ته ومنله چې څو ورځې وړاندې غالبا د پنجشنبې یا جمعې پر شپه پارک کې د ملا عبدالغني برادر او خلیل حقاني ترمنځ لفظي شخړه شوې وه. سرچینې وایي هماغه مهال تر دې خونې بهر د دوی پلویان سره لاس او ګریوان شوي وو. یوې سرچینې BBC ته وویل تر هماغه پیښې وروسته بیا ملا عبدالغني برادر خفه شو او کندهار ته ولاړه. سرچینې وایي چې ملا عبدالغني برادر د نوي حکومت جوړېدو او د طالبانو د سرپرستي کابینې په اړه د نظر اختلاف درلود. د دوی په وینا هغه داسې حکومت نه غوښته چې چارواکي ټول طالب مشران یا ملایان وي. دغه سرچینې د ملا عبدالغني برادر له خولې وایي چې دوی په تېرو 20 کلونو کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې وې او د قطر په سیاسي دفتر کې له نړیوالو سره هم دا ژمنه شوې وه چې یو داسې حکومت به جوړوي چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو استازي وي او ښځې پکې هم لږ څه راونډه ولري. یوې بلې سرچینې بیا BBC ته وویل چې د طالبانو ترمنځ د کابینې تر جوړېدو وړاندې ځینې اختلافات وو خو په خبره یې د کابینې تر اعلان وروسته ختم شوي دي. یاد دې وي چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغان پلازمینه کابل ولکه وکړه او تېره اونۍ یې د ملا حسین اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت او کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې کابو ټول سرپرست وزیران د طالبانو مشران او یا دې ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د کابینې لوی اکثریت پښتانه دي او ښځو ته پکې ونډه نه ده ورکړل شوې. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې دا یو موقتي حکومت او یوازې د دې لپاره اعلان شوی دی چې د نظام په ټپه درېدلې چارې روانې شي. خو طالبانو دغه وضاحت نه دی ورکړی چې سرپرست حکومت به یې د څومره وخت لپاره پر ځای وي. دا هم معلومه نه ده چې راتلونکی حکومت به د ټاکنو له لارې جوړیږي او که له کومې بلې لارې. ډیره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیده. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ. که د ملا عبدالغني برادر د خفګان په اړه هم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.